بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو وینئ موږ په ګجوهان مارکیټ مردان کې موجود یو. یقینا چې نن د مدینه ګارمنټس اینډ هوزري دکان چې دا هولسیل دکان دی د هغې افتتاح وشوه. هغه افتتاح چې کوم دی د مرکزي تنظیم تاجران مردان ظاهرشاه خان دی په لاسو باندې وشوه چې په هغې کې ټولو عہدیدارانو ممبرانو ایگزیکټیو ممبرز چې کوم دی نو شرکت وکړه. ما سره دې وخت کې د مدینه ګارمنټس اینډ هوزري چې کوم دغه دی اونر دی هغه ما سره موجود دی چې په کوم خیال باندې دا دکان دا کم چې هول سیل ډیلرز دی هغه دا افتتاح وکړه په کوم سوچ باندې یې نه به تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دا راته ووایه اول خو خپل تعارف وکړئ دا خپل نوم وښایه دی خلکو ته. زما نوم شهریار باچا دی او موږ مدینه ګارمنټ هوزري په نوم باندې چې کوم دی هول سیل یو شاپ موږ کولو کو لوی شاپ. دا شاپ خو زموږ د 15 شپو کال نه مخکې هول سیل کاروبار روانو خو اوس چې کوم دی موږ دا لږ وسیع کوو موږ لکه لوی شاپ کولو کو جی او دا مردان ګجوخان روډ کې دی دا شاپ. دا راته ووایه څه ایډوانټیج دی غریبو دپاره ځکه چې هول سیل دکان همیشه راغی چې په هغې کې ایډوانټیج وي خلکو ته په نیم قیمت باندې ملوي. نو داسې څه سوچ او فکر دی خلکو دپاره؟ د دې ایډوانټیج خو دا دی جی چې لکه دې نه مخکې به خلک څه به پنډۍ ته تلل او څه به لاهور ته تلل څه به پېښور ته تلل د ګارمنټس خریدارۍ دپاره هول سیل دپاره. دا موږ په دې دلته کولو کو چې یاره دلته انشاءالله چې موږ به هغې ته په کمپني ریټ باندې دلته سودا ورکوو. دلته چې کم په لاهور کې هغې ته کم ریټ میلاوي په پنډۍ کې کم ریټ میلاوي یا به دې ته انشاءالله موږ دلته په دې مدینه هوزري کې په ګجوخان روډ کې ورکوو انشاءالله. یقینا چې دا ډېر د خوشحالۍ خبره چې دلته هغه کرایانې چې به لګېدې پنډۍ ته یا لاهور ته هغې بچتو شو د خلکو ته بله 2% ډسکاونټ په 15 تاریخه پورې دا به چې کوم دی ورکوي. ما سره جنرل سیکرټري صاحب موجود دی دا ګجوهان هغې به موږ سره خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره چې دلته کې تاسو خو مشران یې د دې جنرل سیکرټري د دې ګجوخان. دا راته ووایه کوم افتتاح چې وشوه نو دا څومره پیدامند ده ستاسو د دې کسټمرز دپاره د دې ځای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومړی شکریا چې کوم دی د یوسف جان ستاسو پښتو چینل چې کوم دی د هغې ادا کوم. دویمه خبره دا ده چې زمونږ کومه افتتاح ده زمونږ ظاهرشاه صاحب راغلی و زه د هغه هم شکریا ادا کوم چې هغه موږ له په داسې ټایم کې ټایم وښکو او راغی که نه هغه کار هم لاړو که نه. زه د مردان یو تاجر یم خپله چې کوم دی د ګارمنټس کاروبار کوم. زه خوشحالیږم چې زما په ګجوخان کې دغه شان د ښو نه ښه شاپ کولاویږي د ښو نه ښه چې کوم دی ځای کولاویږي نو زه په هغې باندې فخر کوم او زه دا وایم چې یاره زما ګجوخان دی ورځ ته ورځ چې کوم دی ترقي وکړي. ډېره مننه. ډېره بخمنیر صاحب خبرې تاسو اورېدې. یقینا چې کلم یو مشر د یو ځای نمایندګي کوي نو هغې له پکار وي چې که داسې دکانداران وي د هغې سپورټ هم هغې له ضروري وي. ما سره وحید ګل حاجي صاحب چې کوم دی نو موجود دی دا م ایگزیکټیو ممبر دی تنظیم تاجران مردان هغې موجود دی. ډېره خوشحالي دي منه وکړه بل دعا د خیر هم پای کې وشوه. ما سره موجود دی هغې به م یو څو خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف جان بھائی څنګه زه ستا د چینل ډېر شکریا ادا کوم چې ته رالې موږ له او د ګجوخان روډ کې زموږ د دکان افتتاح کې تا حصه واخېسته. زه شهریار ته او زرباچا ته مبارکي ورکوم او خصوصي ظاهرشاه ته د مردان تنظیم تاجران کمسر دی هغه زموږ افتتاح وکړه. ډېره مننه. زما نور ملګري شاته ضیا صاحبزاده ناستي د دې هم شکریا ادا کوم. د ګجوخان روډ د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. زه به دا ووایم چې دا دکان د دې نږدې مضافاتو دپاره کوم کاټلنګ شو دا نږدې دکانداران شو د هغې دپاره یو ښه دکان او یو ښه موقع ده چې هغې به لاهور ته او پنډۍ ته پېښور ته یو ځای بل ځای تلل نو یو خو د وخت ضایع کېدلو او بل لکه مسایل هم داسې ډېر دي. نو په مردان کې دا یو دکان داسې شو چې دا هول سیل دکان دی. دلته به دې ته ښه په رعایت باندې څیز میلاویږي او ښه دکانداران د کم مالکان چې دي ښه اخلاق نور هم د ګجوخان روډ کې درونو دکانونه دي خو دې ډېر ښه مخکې هم دا دکان 15 شپږ کاله مخکې هم چلېده خو دا اوس په غټه سطح باندې شو نو دکاندارانو دپاره یو ښه موقع ده او یو ښه چانس دی او هغې دې راځي او دلته خپل لنډه سودا دې کوي. جی ما سره د حاجي صاحب هم یو شارټ خبرې وکړې دا خلک تاسو ویني څه وایې د دکان په؟ زه خو اول د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دې دومره قیمتي وخت خراب کړو موږ له راړو موږ سره شرکت وکړو. زه بیا د ټولو شکریا ادا کوم او خاص کر ظاهرشاه صاحب شکریا ډېر ادا کوم چې هغې خپل یونین کسان ټول راوسته او زموږ د محفل کې شرکت وکړو او انشاءالله موږ چې کوم افتتاح وکړه دا د مردان او ګیر چاپیره صوابین او خار او چارسده کاټلنګ او تخبې بټخیله
ان شاء الله چې د خلکو به اوس نه پېښور ته ضرورت نه به پنډېت او ان شاء الله چې څه د کپنې ریټونه د کمالونه به دې ته اړتیا میلاویږي ان شاء الله. او زه بیا ستاسو ټولو شکریه ادا کوم. ډیره مننه. یقینا دا خبرې ډېرې مزیدار وي. دا کومې خبرې چې دی وکړې فیسلیټیز دی دا ورکوي چې د 15 تاریخه پورې 2% ډسکاونټ دا به هم ورکوي. دا چې دا دکان چې کوم دی دا د ګجو خان سره خواته غټه ټینکۍ چې دا بالکل دې سره خواته تاسو کتې شئ دې بورډ به لګېدلي مدینه ګارمنټ اینډ هوزري. ما سره چې کوم شهریار باچا دي دا ټول ولاړ دي. یقینا چې دا یو ډېر شریف النفس انسان دی. دوی وایي چې یاره د دکان کولو سره چې کوم دی نو مونږ د اخلاقو درس هم دلته خپل کې دغه ته ورکړی سټاف ته. نو تاسو ته به اخلاقي سټاف دلته ملاویږي. اجازت راکړئ. د الله په امان.